السلام علیکم ګرانو دوستانو. اسټرالیا د 2020م کال نړیوال شلوريز جام سیمه فائنل کې پاکستان ته ماتي ورکړه. د 2020م کال د کرکټ شلوريز نړیوال جام په دویمه نیمه پیلوبي سیمه فائنل کې اسټرالیا پاکستان ته ماتي ورکړه. ویډیو تر اخره را سره وګورئ که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. دا لوبه نن پنجشنبه د نومبر په 11مه په دوبۍ کې وسوه. پاکستان لومړی توپخانه وکړه په 100 اورونو کې 170 منډو هدف وټاکي چې اسټرالیا په 19 اورونو کې پوره کړ. په دې بری سره اسټرالیا نړیوال جام پیلوبي ته ووتل او پاکستان له نړیوال جام څخه بهر سو. دا په دغه سیالیو کې پاکستان لومړی ماتي او پاکستان تر دې مخکې 15 لوبې کړې وې، 15 واړه یې ګټلې وې. د پاکستان بالرانو په لومړیو کې ډیر ښه بالینګ وکړ. د اسټرالیا وکټ یې ژر واخیستلې، خو بیا دوی مس فیلډینګ هم زیات وکړ. کيچونه هم په کسته مس کړله، وایډ بالونه هم کوله چې په هغه باندې چکې هم رالې. بیا په شاین شاه پریدي باندې په 19 اور کې 3 چکې سر پر سر واله چې اسټرالیا د لوبه وګټله. تر اسټرالیا مخکې نیوزیلند په سیمه فائنل کې انګلند ته ماتي ورکړه. اوس په در روان یک شنبه په ورځ د اسټرالیا د نیوزیلند سره د 2020م کال نړیوال شلوريز جام پیلوبه کوي. کوم دا ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.